عذر نی نو عذری خو خیر دی که عذر نی ښه دا ده چې خطبه و جمعه د یو کس ووایي خو که دوو کسو جدا جدا ووایي مونځ یو خطبه بل نو هم خیر دی جایز ده نقصان پکې نشته بهر کیف که یو ښځه وایي د خاوند په غیر موجودګۍ کې زوی ته داسې وایي چې ستا د پلار دین او مذهب ته وله کنځل وکړي نو دین او مذهب ته کنځل خو کفر دی که یو سړی دین ته کنځل وکړي یا مذهب ته کنځل وکړي نو زمونږ دین او زمونږ مذهب اسلام دی او اسلام ته کنځل کفر دی او که زوی ته وایي د خنزیر زویه نو د خنزیر زوی دا خو خاوند ته خنزیر وویلی شو دا په دې خو انسان کافر کېږي نه خو ډېره لویه ګناه ده سار د اذان نه پس که سړی اودس وکړي نو 2 رکاته سنت به کوي هغه تحیت الوضو د اودس 2 رکاته نشته ښه سنت به کوي دغې وخت کې نفل دی نه کوي دا یو حکم دی امام چې کوم قرات وایي نو امام ته په خپل ثواب ملاویږي او چې څوک اوري مقتدي اوري نو هغه مره ثواب مقتدي ته ملاویږي ښه او بالکل نه د فرض و منځ کې د قرات ثواب زیات دی د فرض منځ ثواب زیات دی او نفل مرتبه لږه کمه ده که د سړي خور واده شوي او دا خور غریب وي نو زکات ورکولی شي که نه بالکل رور خور له زکات ورکولی شي خو چې کومه خور غریب وي زکات پې کېږي او هغې خور له دې پې داسې شی والي چې هغه په دې رور واپس ونه لګوي هسې نه چې کور کې یو ځای اوسېږي او دا رور دې خور له زکات پیسې ورکړي او پې لاړه چې هماغې کور له پې غوړي او وړه راوړي دا رور یې هم خوري او دی هم خوري داسې به نه کوي دې خور له پې جامې اخیستې شي دې خور له پې پیزار اخیستې شي او که خور یې بېله ده ځان له کور یې د واده شوې ده نو بالکل زکات وله ورکولی شي خو که زکات